कराची बनारस बाजार के कब्जा शवी पार्क په اړه سند های کورټ لوی حکم सिंध सूबी स्तर अदालत यानी सिंध हाई कोर्ट कराची बनारस बाजार په منځ کې قبضه شوی پارک په اړه حکم جاری کړي چې د غزاید قبضه مافیا نه خلاص کړي شي. سند هائی کورټ په خپل حکم کې ویلي چې په رفاهي پلاټ جوړ کړي شوی دکانونه دي ونړولې شي. عدالت دا حکم هم کړي چې دغه رفاهي پلاټ نه قبضه ختمولو پس په دغه ځای دی پارک جوړ کړي شي. یاد دی وی چې څه وخت مخکې چې کله په دغه رفاهي پلاټ باندې قبضه مافیا قبضه شروع کړې وه نو خیبر نیوز په فوري توګه خپل ریپورټ کې د دغه قبضې معامله راوچته کړې وه او د دغه ورځې نه ځایي خلکو په احتجاج هم لاس پورې کړی و. نن سند هائی کورټ کې دغه کیس په اړه اورېدنه شوې وه چې پکې قبضه شوي په رفاهي پلاټ باندې جوړ کړي شوي دوکانونو نړولو حکم کړی چې ورسره پارک جوړولو وینا هم کړې ده. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.